د لاجوردو دهلیز پرانستل د پاکستان پرته بدیله تجارتي لاره. لاجوردو دهلیز په افغانستان کې یو له مهمو ترانزیتي پروژو څخه ده. افغانستان توانیدلی چې نړیوالو بازارونو ته بیلابیل توکي صادر کړي او اقتصادي پراختیا کې مهم رول لوبوي. دا پروژه د لاجوردو ډبرې په نوم نومول سوې او موخه یې دا ده چې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې له اروپا سره وصل کړي. په دې څېړنیز راپور کې موږ دغسې سیمې ته سفر کړی ترڅو د دې لارې د اوسني وضعیت، ګټو، ننګونو او په ټولیزه توګه د افغانستان پر اقتصاد او ټولنې اغیزې وڅېړو. د لاجوردو دهلیز خپل نوم د لاجورد لازولي څخه اخیستی چې یو قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په بدخشان سیمه کې استخراجېږي. په تاریخي لحاظ دغه ډبره د لرغونو سوداګریزو لارو په اوږدو کې آسیایي او اروپایي بازارونو ته صادرېدل او د افغانستان یو له ارزښتناکو توکو څخه ګڼل کیږي. لاجوردو د افغانستان په سوداګرۍ کې د دغو سوداګریزو لارو له لارې بیلابیلو امپراتوریو او سلطنتونو ته مهم رول لوبولی دی. د دې تاریخي سوداګریزې لارې د عصري کولو مفکوره د 20مې لسیزې په لومړیو کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې افغانستان د کلونو جګړو او کورنیو جګړو وروسته د خپل سیمهییز او نړیوال موقف د بیرته ترلاسه کولو هڅه کوله او د سوداګرۍ بازار لاسرسي ته یې بیړنۍ اړتیا وه. افغانستان لاجورد د خپل ضعیف او ویجاړ اقتصاد د بیا راژوندي کولو لپاره د حل لارې په توګه وپیژندل او دا دهلیز یو ستراتیژیکه پروژه وګڼل چې کولی سي د هیواد اقتصاد او بیا رغونې کې ډیره مرسته وکړي. د لاجوردو دهلیز د ځانګړو اهدافو سره رامنځته سوی. لومړی، پر پاکستان د انحصار کمیدل. د کلونو لپاره افغانستان د ترانزیتي لارو لپاره پر پاکستان ډیره تکیه کړې وه چې د پولو تړلو او سیاسي کړکېچونو په څیر ننګونې ورسره وي. خو د لاجورد کریډور د دې لپاره طرحه سوی چې د افغانستان لپاره یو خپلواکه او بدیل لاره چمتو کړي ترڅو دا انحصار کم کړي او سیاسي خطرونه هم ورسره کم سي. دویم، اقتصادي پراختیا او صادرات. اروپا او نورو سیمو ته د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي په موخه د دې دهلیز په پراخېدو سره د هیواد د بډایه طبیعي زیرمو له امله تمه کیږي چې د توکو لکه وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې صادرات زیات سي او تولید او فعالیت د هیواد اقتصاد ته وده ورکړي. دریم، له اروپا سره اړیکې ټینګول. د لاجوردو لاره د منځنۍ اسیا له لارې د اروپا له بازارونو سره د افغانستان د نښلولو لپاره له سیاسي او اقتصادي پلوه ډیره مهمه ده. اروپا د نړۍ د سترو بازارونو په توګه پراخ سوداګریز فرصتونه وړاندې کوي او د لاجورد کریډور موخه دا ده چې افغانستان دې بازارونو ته لاسرسی ومومي. د لاجورد لاره له افغانستان څخه پیل او د ترکمنستان له لارې د خزر سمندرګي ته غځیږي او بیا د آذربایجان او ګرجستان له لارې ترکیې ته رسیږي. دا نږدې 2000 کیلومتره لاره د ریل او سړک شبکې څخه کار اخلي ترڅو د بې ستونزې ترانسپورت څخه ډاډ ترلاسه کړي. دا لار د دې لپاره طرحه سوې چې د اورګاډي او لویو لارو په ترکیب کې د اروپا بازارونو ته د افغانستان لاسرسی چمتو کړي ترڅو د هر ګډون کوونکي هیواد له مهمو ښارونو څخه تیر سي او یو حیاتي سوداګریزه اړیکه رامنځته کړي. خو د افغانستان توکو ته اجازه ورکوي چې په مؤثره توګه اروپا ته ورسیږي. د لاجورد سړک د افغانستان موجوده سوداګریزې لارې بشپړوي او د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپاره د حل لاره برابروي. دغه لاره د 2018 کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د استازو په حضور کې رسما پرانستل شوه. د داخلو هیوادونو مشرانو د ترانزیت او نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د دغه سړک څخه د یوې بدلیدونکې پروژې په توګه ستاینه وکړه. د هغې له پرانستلو راهیسې افغانستان توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته بیلابیل توکي صادر کړي. په 2018 کال کې
د لاجورد دهلیز له لارې د افغانستان په لومړي صادراتو کې 83 ټنه پنبه، 20 ټنه ممیز یا کشمش، 26 ټنه د هندوانو تخم او 2.15 ټنه د کنجدو تخمونه شامل وه چې ټول ترکي هیواد ته استول سوي وه. دا لومړني صادرات د پروژې لپاره د لوی بریالیتوب په توګه لیدل کیږي او د یوې باوري پروژې او د سوداګرۍ اغیزمنې لارې په توګه د هغې پیاوړتیا روښانه کوي. لاجورد لاره د یوې پراخې ترانسپورتي شبکې برخه ده چې د CREC یا د منځنۍ اسیا سیمهیز اقتصادي همکاري په نوم یادیږي. د اروپا له بازارونو سره د افغانستان نښلول ستراتیژیک اهمیت لري او دې وړتیا لري چې افغانستان د اسیا او اروپا ترمنځ د توکو د لیږد مهم ترانزیتي مرکز. نور محصولات لکه د هرات یا هریرود مشهور انګور او زعفران به هم د دې دهلیز له لارې صادر شي چې د افغانستان د صادراتو له تنوع سره به مرسته وکړي. د لاجورد دهلیز پرانیستل د افغانستان لپاره د ترانزیتي عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ د ترانزیت وخت او لګښتونو په کمولو کې هم مرسته کړې ده. د لاجورد کریډور افغانستان ته ډېرې ګټې رسولې دي. د دې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې نړیوالو بازارونو ته د توکو صادرولو لپاره د سوداګرۍ بدیل لاره چمتو کوي. د موجوده سوداګریزو لارو په پام کې نیولو سره د لاجوردو لاره افغان صادروونکو ته اجازه ورکوي چې خپل توکي په پراخه کچه بازارونو ته په اغیزمنه توګه ولېږدوي. دا د یو واحد ترانزیتي لارې تکیه کولو سره تړلي خطرونه کموي. سربیره پر دې دا دهلیز د ترانسپورت لګښتونه د پام وړ کم کړي کوم چې په ځانګړې توګه د کرنیزو محصولاتو، غالۍ او لاسي صنایعو لپاره ډیر مهم دي. دا اجناس باید د خپل ارزښت ساتلو لپاره ژر تر ژره خپل هدف بازارونو ته ورسوي او د لاجورد لازولي دهلیز لخوا چمتو سوي زیربنا له لارې اغیزمن ترانسپورت د افغان صادروونکو او تاجرانو سره مرسته کوي. تمه کیږي چې د لاجورد دهلیز پراخ اقتصادي، ټولنیز او کلتوري اغیز ولري. دا کولی سي د لارې په اوږدو کې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ لا زیات کلتوري تبادلې رامنځته کړي او د خلکو ترمنځ د لا زیات تعامل او همکارۍ لامل شي. برسیره پر دې تمه کیږي چې د ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي او د ډیرو افغانانو ژوند ښه کړي. د لاجورد دهلیز د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپا او اسیا د هیوادونو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. دغه هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې په دې پروژه کې همکاري وکړي چې کولی سي په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د زیاتوالي لامل سي. نړیوالو سازمانونو هم دغه دهلیز په سیمه کې د ترانزیتي زیربناو د پراختیا لپاره د ستراتیژیک نوښت په توګه پیژندلی دی. د پایلې په توګه د لاجورد دهلیز یوه ډیره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ده چې د افغانستان په راتلونکي کې به کلیدي رول ولوبوي. له سیمه ییزو او نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو سره دا دهلیز پراخ اقتصادي او سیاسي ظرفیت وړاندې کوي. لکه څنګه چې افغانستان د خپل اقتصاد بیا رغونې ته دوام ورکوي، ټاکل سوي چې د لاجورد لازولي دهلیز افغانستان په سیمه ییز تجارت او پراختیا کې یو مهم لوبغاړي ته تبدیل کړي. تمه کیږي چې دا پروژه په نږدې راتلونکي کې د ختیځ او لویدیځ په نښلولو کې مهم رول ولوبوي او افغانستان به د یو مهم ترانزیتي مرکز په توګه معرفي کړي. مننه چې تر پایه له موږ سره پاتې شوئ. دلته موږ پر هغو موضوعاتو خبرې کوو چې په بل ځای کې په اسانۍ د لاسرسي وړ نه دي. نو زموږ سره مل سئ او سابسکرایب وکړئ او موږ ته خپل نظرونه او وړاندیزونه ولیکئ. مننه.